پرون د تیر هفته یا تیر درسونه د وینډوز مربوط چې وه که چیرې څوک په وینډوز کې کم مشکل لرئ یا ځینې دا رقم شیان چې هغه ما دلته په صنف کې نه وي ویلي هغه تاسو په یوه ورقه باندې ویشته کړئ ما ته یې راکړئ یو بله ورځ به اضافه به سره کښېنو هغه مشکلات به سره حل کړو سمه ده ځینې شیان شاید ما نه وي ویلي په وینډوز کې یا مثلا تاسو ورسره مخامخ یاست ما په هغه ورځ باندې د صنف چې موږ شروع کړئ ما درته وویله ما زموږ شاید یو رقم پروګرام وي او تاسو بل ډول مشکل ولرئ نو هر مشکل چې تاسو د وینډوز سره لرئ یا د وینډوز مطابق چې په کوم ځای کې تاسو مشکل لرئ هغه مشکل دی پر یو ورقه باندې نوشته کړئ زه څخه ټولوم بیا به یو ورځ انتخاب کړو هغه ورځ باندې بیا یو څه ډېر درس به ووایو او هغه مشکلات پکښې خیال کړو سمه ده نن د مایکروسافټ افیس د خوا څخه غرمې د خوا څخه راغلې نن سهار نه وې راغلې اوه هغه امتحان ته راغلې بیا ښه ښه ځه سمه ځه ښه یې چې راغلې ورسه نو نن د ورډ پروګرام شروع کوو ورډ پروګرام د مایکروسافټ افیس د جملې څخه دی په ورډ کې موږ تاسو کولی شو چې کتاب ولیکو کولی شو چې مونوګراف ولیکو کولی شو چې مثلا یو رکاب پکښې کې جوړه کړو کولی شو چې یو خط یو چاته ولیکو یا هر موضوع چې زموږ نیت وي هغه کولی شو چې د ورډ پروګرام د لارې څخه ولیکو ورډ پروګرام د خلاصولو لپاره موږ څو طریقې لرو یو راځو د سټارټ منیو څخه په دې ځای کې د ورډ په نامه باندې پروګرام دی شاید په ځینو کمپیوټرانو کې پر دغه ځای باندې ورډ نه وي موجود د هغه دپاره موږ راځو دلته پر آل پروګرامز باندې کلیک کوو پر آل پروګرامز باندې چې مو کلیک وکړئ په دې ځای کې د ورډ په نامه باندې پروګرام دی د دې لارې څخه هم خلاصولی سو دا دوهمه طریقه ده ښه ورپسې درېیمه طریقه کولی سو چې د دې لارې څخه د سټارټ منیو د لارې څخه سرچ باکس چې دی په سرچ باکس کې هم کولی سو چې ورډ ولیکو ورډ 2014 راځي پر دې باندې کلیک کوو ورډ پروګرام راته خلاصیږي او بله طریقه دا ده چې د رن د لارې څخه موږ تاسې د ورډ پروګرام ولیکو خلاص کړو رن دا په کمپیوټر کې موږ د دې لارې څخه کمانډ ورکوو وین ورډ وین ورډ چې موږ ټایپ کړئ دا اوکې کوو هم دی موږ ته د ورډ پروګرام خلاصوي خو ښه طریقه دا ده چې د ورډ پروګرام د خلاصولو لپاره یا د دې لپاره چې موږ تاسې روزانه د دې پروګرام سره مخامخ کیږو یا روزانه دا پروګرام استعمالوو د هغه لپاره موږ کولی سو چې یا ورډ پروګرام دلته په سټارټ منیو کې راولو دا موږ ویلي وو چې څه رقم کولی سو چې راولو او یا هم کولی سو چې د دې لارې څخه د هغه ورډ پروګرام راولو ټاسک بار ته د دې لارې څخه یعنې هر ګړی زه ورډ پروګرام استعمالوم د هغه دپاره پر ټاسک بار باندې ډېره اسانه طریقه ده چې فقط کلیک پر کوم او ورډ پروګرام ماته خلاصیږي ورډ پروګرام چې اول وارې چې خلاص ورډ پروګرام دغه رقم یو صفحه درته راځي په دې صفحه کې دغه اول ډاکومنټ چې دی دا د بلانک ډاکومنټ په نامه باندې یادیږي د بلانک ډاکومنټ څخه هدف دا دی چې تاسو مثلا یو ډاکومنټ غواړئ چې په خپله خوښه باندې یو شی جوړ کړئ او دغه ساحې چې دي دا نور دا ټمپلیټونه دي شاید مثلا تاسو د یو کتاب دپاره وقایت نوشته کوئ شاید د یو موضوع اړوند یا د یو کتاب اړوند موږ تاسې په پښتو کې فهرست ورته وایو نه پوهېږم چې پښتو لغت دی که فارسي دی فهرست جوړوئ یا مثلا یو رقعه جوړوئ دا ځینې مخکې ټمپلیټونه دي چې مثلا وقایې دپاره استفاده ځینې کولی سو یا د نورو شیانو دپاره چې زموږ څه شی هدف دی کولی سو چې هغه رقم فایل خلاص کړو هر فایل چې مو خوښ وي دا وروسته دغه ټمپلیټونه چې دي دا ټوله په انسرټ کې وایو زما کار نن د بلانک ډاکومنټ سره دی چې موږ تاسې نوی ډاکومنټ خلاصوو چې هیڅ کار نه وي پکښې سوی کله چې مو بلانک ډاکومنټ خلاص کړئ د ورډ صفحه خلاصیږي دا د ورډ صفحه ده په دې ځای کې دا بټن خو درته معلومیږي چې د بندېدو دپاره دی یا د کلوز بټن په نامه باندې دا د مینیمایز و مکسیمایز دپاره استعمالیږي چې موږ تاسې غواړو یا صفحه کوچنۍ کړو او یا هم غټه کړو او دا هم د مینیمایز دپاره د دې دپاره چې صفحه د کمپیوټر څخه پټه سي یا مثلا کښته یې کړو د دې دپاره د دې بټن څخه استفاده کوو ورپسې ما یو دغه ویلي و زه فکر کوم چې یو موضوع ما ویلي و ما کله چې موږ تاسې دغه کلوز بټن وو که چیرې کلوز بټن کار نه کوئ کولی شو چې پر دې ځای باندې هم ډبل کلیک وکړو موږ ته دا صفحه بنده کړي نو دا د ورډ ډاکومنټ
اوله صفحه ده، ورپسې انسرټ په نامه باندې دی، د ډیزاین په نامه باندې دی، د لیاوټ په نامه باندې دی، دغسې تر ویو پورې دغه هر یوه ته ټب ویل کېږي یا د ټب په نامه باندې یادېږي. د ټب څخه وروسته دغه ساحه هر ټب چې زه خلاص کړمه د هغه سره مربوطه مختلف شیان راځي. دا د رایبنز په نامه باندې یادېږي. مثلا د دې رایبنز دا دی RIBONS رایبنز، د رایبنز په نامه باندې یادېږي. او د هغه څخه وروسته مثلا هوم ته راځم یا انسرټ ته راځم یا ډیزاین ته راځم، هر یو چې کلیک کړمه که چیرې تاسې متوجه سئ په دې ساحه کې دلته یو لین کش سوی دی یا یو خط کش سوی دی. په دې ځای کې دا د کلیپ بورډ په نامه باندې یادېږي، دا د فونټ په نامه باندې یادېږي، دا د پاراګراف په نامه باندې یادېږي، دا د سټایل په نامه، دا د ایډیټینګ په نامه باندې. او دغه هرې ساحې ته یو ګروپ ویل کېږي. ګروپ دا معنا چې مربوطه ټول کمانډونه، مثلا د ایډیټ اړوند ټول کمانډونه په دې ځای کې راغلي دي، د سټایل اړوند د دې لپاره چې موږ تاسو د خپل خط سټایل واړو هغه په دې ځای کې راغلي دي، پاراګراف اړوند د کم کمانډونه چې موجود دي هغه په دې ځای کې راغلي دي، د فونټ اړوند په دې ځای کې او د کلیپ بورډ اړوند په دې ځای کې راغلي دي. د هغه څخه وروسته ورډ پروګرام چې دی د جی یو آی په نامه باندې یادېږي یا جی یو آی پروګرام هم ورته وایي، ګرافیکل یوزر انټرفیس. د ګرافیکل یوزر انټرفیس څخه هدف دا دی چې دا کمانډ پرامپټ نه دی. موږ تاسې کمانډ نه نوشته کوو چې بیا یو عمل اجرا کوو. موږ د هر کار لپاره دلته یو عکس لرو. دا غچي ده، د غچي څخه هدف دا دی کټ پرې کول. صحیح دی. ورپسې دا دوې صفحې دي مثلا شا او مخ ته د کاپي لپاره. کاپي خو موږ د دې لپاره استفاده کوو چې مثلا یوه ورقه زه لرم، زه غواړم چې هغه ورقه 2 دانې ولرم، 3 دانې ولرم، 4 دانې یا 10 دانې یا هر څو دانې چې وي زه کاپي استعمالوم او هغه ورقه کاپي کوم. ورپسې مثلا دا برس دی، دا د فارمټ پینټر په نامه باندې یادېږي. برس چې موږ تاسې په رنګ باندې ننباسو، وروسته یې پر یو دیوال باندې کشوو، دا دیوال څه رقم رنګ اخلي؟ هغه رقم رنګ اخلي لکه څنګه چې په دبلي کې دی. صحیح دی. نو د هر کار دپاره دلته عکس موجود دی. مثلا د بولډ دپاره بي د ډبل بي، ورپسې د دې آی رنګ د شکل یې کوږ دی، ایټالیک ډول باندې موږ تاسې خط لیکو. ورپسې د یو څخه لاندې خط کش سوی دی، دا معنا چې یعنې انډرلاین یا در خط لاندې موږ یو لین کشوو. نو د هر کار دپاره دغسې عکس جوړ سوی دی. نو په دې خاطر باندې و دې ته ګرافیکل یوزر انټرفیس وایي. موږ تاسې ویلي وه چې وینډوز هم ګرافیکل یوزر انټرفیس دی. مګر سی ام ډي که چیرې موږ خلاصه کړو یا ډاس پروګرام که چیرې موږ خلاص کړو، د هغه دپاره مثلا زه سی ام ډي خلاصوم. په دې ځای کې سی ام ډي چې خلاص کړم دا توره صفحه راځي. په توره صفحه کې که چیرې زه غواړم چې خپل د انټرنیټ کنکشن مثلا دغه کومه معلوم یا کومه چې زما نیټ کنیکټ دی که نه دی کنیکټ، زه د هغه دپاره کمانډ ټایپوم ping.yahoo.com. دا یو کمانډ شو. په دې ځای کې ماته داسې عکس په شکل باندې نشته چې زما نیټ کنیکټ دی که نه دی کنیکټ. مګر په وینډوز کې دلته په دې ځای کې د دې ځای څخه ماته معلومیږي چې زما انټرنیټ کنیکټ دی، یعنې عکس شکل باندې. په هغه ځای کې زه د کمانډ د لارې څخه معلوموم ځان ته. کمانډ پرامپټ چې دی دغه هر کمانډ یې په یادېدل غواړي. نو په دې خاطر باندې مشکل دی. او ګرافیکل یوزر انټرفیس چې دی فقط موږ تاسې عکس ته ګورو، د عکس مربوط موږ تاسې اکشن اخلو یا عمل اجرا کوو.